دی بعضې هلکان اوس د سوشل میډیا دور دی زموږ هلکانو خو نه پیغمبر وپېژاندو نه صحابه خو ډمان پېژني او ډمې پېژني خفه نه شي سیاسي لیډر پېژني او د کرکټ والا هم پېژني فلمونو اکټران هم پېژني دا سوشل میډیا والا دا بېدینه نه دا بېدینه پکې یادوم دیندار هم پکې شته دی دا بېدینه ستا آیډیل څوک دی ستا چا سره ډېره مینه ده نو دی به ورته یو ډمه یاده کړي یاره زه د هغې نه ډېر متاثر یم شرم نه درځي یو ډمې نه متاثر یم شرمېږي نه په دې خبره کله به ډم یاد کړي فلانې ډم نه دی ډېر زبردست ایکټر دی دنیا یې ورانه کړه ظالمه هغه خپل عزت په دو لګولی کاروبار کوي په دې خپل ځان دومره بې غیرته دی چې په ځان کاروبار کوي په خپل ځان پیسې ګټي او ته د هغه پیسو ګټلو ته خوشحاله اب هم در پورې خاندي ښه وقوفانه موندلي دي موږ څه کوو موږ کاروبار شروع کړی دی راته دغې دی د دې په ځای باندې هغه کاروباري ته ولې نه خوشحالېږي چې دا زما آیډیل دی دا فلانې حاجي صاحب چې محنت کوي او په حلال یې ګټلې ده چې ښایسته مزدوري کوي او مسجدونو کې تعاونونه او مدرسو کې تعاونونه او ډېر نیک سړی دی او د علماو سره محبت کوي دا ستا آیډیل په کار نو هغه کاروباري پسې لاړې چې هغه په خپل ځان کاروبار کوي لګی دی په خپل عزت کاروبار کوي او د بل عزت ځان ته تاوی جینۍ ځان ته په فلم کې تاوی او په هغې کاروبار کوي نو ته هغه نه متاثره شوې دا زما خبرې به لږې ترخي خو د دې خبرې نه غیر بل حقیقت که د دې خبرې دا چا کومه ما وکړه هغه راته ته بیا ووایه هغه فلسفه بیا ته ماته ووایه چې کومه فلسفه ده ما ته الله قرآن کې وایي د نبي دپاره د نبی نه درته ما نمونه جوړه کړې ده نبي ستا آیډیل دی او ته زما آیډیل فلانې او فلانې او فلانې او فلانې ده هېڅوک زما آیډیل نه دی سوا زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه داسې ده که نه ده ستاسو له ټولو آیډیل څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې چا درنه تپوس کوو د چا نه ډېر متاثر یې وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر متاثر یم چا درنه تپوس کولو چې د چا شخصیت تا ته په دنیا کې اوچت شخصیت ښکاري ورته وایه د چا په باره کې چې الله ماته ویلي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د ده نه ماته اوچت شخصیت اړو ښکاري نه چې الله راته وایي دته ګوره دا نمونه د ستا دپاره